السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. د جاواسکريپټ د کلاس شپږ پنځوسمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې ایونټس باندې خبرې کوو. د جاواسکريپټ تر ټولو مهمه برخه چې ده هغه موږ سره ایونټس دي. د دې نه وروسته بیا نور برخې هم شته موږ سره چې هغه ډېر زیات مهم دي جاواسکريپټ کې. نو لومړنۍ برخه چې جاواسکريپټ پې ډېر زیات ولاړ دی او د همدې لپاره استعمالیږي هغه موږ سره ایونټس دي. ایونټس مطلب کله چې موږ موز باندې کلیک کوو هغه ته یو عمل ورکوو چې څه باید ترسره کړي. همدا ډول چې کله موږ ډبل کلیک کوو څه باید ترسره شي. کیبورډ کې چې کله موږ یو بټن پرس کوو باید څه ترسره شي. یا کله چې موږ براوزر یا وینډو ریسایز کوو یا لوډ کوو یا سکرول کوو نو دغه وخت کې باید څه ترسره شي، کوم عمل اجرا شي، دغه شیان تعریفول، دغه شیان ترتیبولو ته ایونټس ویل کیږي. نو په دې ویډیو کې ما یو څه بیسیک ایونټس راټول کړي دي چې دا ډیر زیات استعمالیږي کله چې موږ خپل پروجیکټ ترسره کوو. پر دې باندې به خبرې کوو. مزید بیا چې کله موږ مخکې کلاسونو ته ځو هلته نورو باندې هم کار کوو. نو راځو دلته ما تاسو ته یو لیست برابر کړی د بیسیک ایونټس په نوم باندې. موږ سره موس ایونټس دي چې کلیک دی موږ سره، یعنی کله چې موږ کلیک کوو. ډبل کلیک دی چې کله موږ ډبل کلیک کوو. رائټ کلیک دی موږ سره. موس هوور دی چې کله موس هوور ورته وړاندې کوو. موس آوټ دی چې کله موږ یو موس لري کوو، یا موس ډاون دی چې کله موږ پرس کلیک کوو دا د کلیک غوندې کار کوي. او بل موږ سره موس اپ دی چې کله موږ کلیک وکړو او بیرته بټن پریږدو په دغه وخت کې باید څه ترسره شي. بل موږ سره د کیبورډ لپاره ایونټس دي چې کی پرس دی چې کله موږ یو بټن پرس کوو نو باید کوم عمل ترسره شي. دا غن علاوه موږ سره کی ډاون دی. کی ډاون او کی پرس تقریبا یو کار کوي. کی اپ هم دغه شي کار کوي. فرق دا دی چې کله موږ کی ډاون مطلب چې کله موږ دا بټن کی کاغو نو هغه عمل ترسره کیږي. کی اپ مطلب دا چې کله موږ بټن کی کاغو هیڅ عمل نه ترسره کیږي، خو چې کله بټن خوشی کوو نو بیا موږ سره هغه ایونت کال کیږي او څه چې موږ غوښته وي هغه ترسره کیږي. بل موږ ته د وینډو لپاره ایونت دي چې لوډ دی چې کله موږ وینډو خلاصو یا براوزر خلاصو. بل موږ سره ان لوډ دی چې کله هغه موږ بندو. یا چې کله موږ براوزر ریسایز کوو نو باید څه وشي، او چې کله موږ سکرول استعمالو نو باید څه وشي. پر همدغه ایونټس باندې خبرې کوو. نو زه ایډیټر ته زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو پر دې باندې کار وکړو. نو لکه څنګه چې تاسو ګوري یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما دلته موږ سره ما ایډیټر هم خپل خلاص کړی دی. خواته موږ سره براوزر دی، لایف سرور لګیدلی دی. ما د HTML بیسیک کوډ اخیستی د هغې نه علاوه موږ سره یو سکرپټ ټیګ دی چې په دې کې به موږ خپل جاواسکرپټ کوډ کوو. نو راځو که ستاسې پام وي پخوا به چې موږ فنکشن اخیستو او هغه فنکشن موږ کال کوو کله چې به موږ فایل سیف کوو، یا کله چې موږ د ریلوډ باندې کلیک کوو نو هغه فنکشن به کال کېدو. مثال که چېرته زه راشم یو فنکشن واخلم د ډیمو په نوم باندې او دلته راشم په دې کې ولیکم چې document dot write او یو میسج کوم چې hello everyone. دا چې کله زه سیف کړم نو هیڅ هم نه ترسره کېږي، ځکه چې کله مونږ فنکشن ډیکلیر کوو هغه کې چې کله مونږ فنکشن جوړوو نو هغه خپله کار نه کوي تر څو چې مونږ هغه فنکشن کال نه کړو. د هغه کال کولو لپاره مونږ رولز ویلي چې مونږ د فنکشن نوم لیکو او قوسونه اچوو. کله چې دا سیف کړم نو تاسې ګورئ چې مونږ سره hello everyone دلته پرنټ شو. اوس دغه hello everyone چې پرنټ شو زه غواړم چې دا کار دی اتومات ترسره نشي، یعنی کله چې زه فنکشن جوړوم هغه کال کوم دا دی ډایرکټ پرنټ نشي. دلته یو بټن جوړوم چې کله څوک په هغه بټن باندې کلیک کوي نو موږ سره دا میسج پرنټ شي. همدغه ته ویل کېږي ایونټ، ځکه موږ دلته د بټن باندې د کلیک ایونټ ولګوو. چې کله موږ دلته یو بټن جوړوو په هغه بټن باندې چې څوک کلیک کوي نو هغه به موږ سره څه کېږي، دغه فنکشن به کال کېږي او د فنکشن کې چې هر څه لیکل شوي هغه دلته موږ سره شو کېږي. نو دا څنګه کولی شو موږ سره؟ نو زه راځم دا دیزې نه لرې کوو. کله چې بټنه جوړوو نو موږ HTML نه استفاده کوو. زه راځم بره د سکرپټ ټیګ نه بره یو بټن اخلم او همدغه بټن ټیګ بیرته کلوز کوم. اوس راځو چې کله موږ یو فنکشن بټن باندې کال کوو د هغه لپاره موږ سره یو اټریبیوټ دی آن کلیک. ان کلیک موږ سره د کلیک لپاره اټریبیوټ دی چې د جاواسکرپټ د فنکشن د کال کولو لپاره استعمالیږي. کله چې ان کلیک موږ لیکو مطلب چې کله په دې بټن باندې کلیک کیږي، چې کله په دې بټن باندې کلیک کیږي نو باید څه ترسره شي، دلته به موږ خپل هغه فنکشن کال کوو. موږ چې دا فنکشن دلته کال کړی و اوس همدغه فنکشن دې نه کاپي کوو او دلته نوم پیسټ کوو. نو مطلب دا چې کله هم زه په دې بټن باندې کلیک کوم نو موږ سره به دغه فنکشن کال کیږي. د بټن د نوم ورکوم مثال کلیک می سیف.
نو تاسو ګورئ چې اوس موږ سره هیڅ هم نه ده پرنټ شوی، یوازې موږ سره بټن دی او چې کله موږ په دې بټن باندې کلیک کوو نو موږ سره به دا فنکشن کاږي او چې کله دا فنکشن کال شي نو په دې کې موږ یو میسج پرنټ کړی چې هلو ایوری ون. نو زه راځم ګورئ چې کله زه په دې بټن باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ موږ سره هلو ایوری ون پرنټ شو. ولې ځکه چې دا موږ د کلیک هغه کوم ایونت شو هغه لګولې. همدا ډول کله تراشم د ډاکومنت ډاټ ریډ پر ځای ورته الرټ ولیکم، دا سیف کړم نو تاسو ګورئ دا موږ سره بټن ده چې کله زه په دې بټن باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ هلو ایوری ون موږ سره الرټ کیږي. نو دې ته ویل کیږي ایونټس. اوس دغه ایونټس د لیکلو ځان ته طریقې دي، راځو پر هغه باندې بحث کوو. نو دا موږ سره هماغه لیست دی، دلته موږ سره ایونت نوم لیکل شوی، دلته چې موږ کله جاوا سکرپټ استعمالون د هغه لپاره موږ څه لیکو. کلیک دی موږ سره کلیک ایونت چې موږ کال کوو نو د هغه لپاره موږ ان کلیک لیکو. ډبل کلیک دی موږ سره ډبل کلیک لپاره ان ډي بي ال کلیک لیکو، یعنی ان ډبل کلیک دی موږ سره. رائټ کلیک دی موږ سره ان کنټیکسټ مینو ورته لیکو. ماوس هوور دی ان ماوس انټر ورته لیکو. ماوس اوټ دی ان ماوس اوټ ورته لیکو. ماوس ډاون دی ان ماوس ډاون ورته لیکو. ماوس اپ دی ان ماوس اپ ورته لیکو. بل موږ سره ان کی پریس د دې لپاره ان کی پریس لیکو. کی اپ دی موږ سره ان کی اپ ورته لیکو. کی ډاون دی موږ سره ان کی ډاون. لوډ دی ان لوډ ورته لیکو. ان لوډ دی ان ان لوډ لیکو. ریسایز دی موږ سره ان ریسایز او سکرول دی موږ سره ان سکرول. یعنی کله چې دا موږ جاوا سکرپټ سره استعمالو او چې کله موږ دا اټریبیوټ پاس کوو نو موږ سره ان کلیک ان ډي بي ال کلیک او دا شیان ورته لیکو. نو زه په دې ټولو باندې یو یو عملاً کار کوو چې دا موږ سره څنګه کار کوي. نو کلیک ایونت خو موږ وکړه چې کله موږ بټن باندې کلیک کړو نو موږ سره به دغه فنکشن کال کېدو. اوس که چیرته زه راشم دغه ایونت چې دی موږ د ایچ ټي ایم ال هر ټیګ باندې لګولی شو. کله ته راځم زه یو پاراګراف ټیګ واخلم او پاراګراف ټیګ کې مثال زه لیکم چې this is paragraph. زه دا سیف کړم تاسو ګورئ دا پاراګراف موږ سره دا پرنټ شو. اوس همدغه فنکشن کال کول غواړم خو چې کله څوک په دغه پاراګراف باندې ډبل کلیک کوي نو د هغه لپاره زه راځم بیا هم پاراګراف ته او دلته هماغه ایونت ولکه کو چې ان ډي بي ال کلیک کو. ان ډي بي ال کلیک دلته به موږ ورته هماغه قوسونو کې د دې فنکشن نوم لیکو. نو کله چې اوس په دې پاراګراف باندې څوک ډبل کلیک کوي نو موږ سره به دا فنکشن کال کیږي او دلته موږ الرټ کې هلو ایوری ون لیکلی. ګوره چې کله زه په دې سنگل کلیک کوم نو هیڅ هم نه ترسره کیږي، خو چې کله زه په دې باندې ډبل کلیک کوم نو تاسو ګورئ هلو ایوری ون موږ سره پرنټ شو. دا موږ سره د ډبل کلیک هغه ایونت دی. بل موږ سره رائټ کلیک دی چې کله څوک په دې پاراګراف باندې رائټ کلیک کوي یا د دې نه علاوه چې تاسو د ایچ ټي ایم ال هر ټیګ اخیسته په هغه باندې رائټ کلیک کړئ نو تاسو غواړئ یو فنکشن کال شي. نو ان ډبل کلیک لري کوو د دې پر ځای ورته لیکو چې ان کنټیکسټ مینو سیف. اوس چې کله راشو ګوره په دې باندې کلیک کوم لیفت کلیک هیڅ هم نه کیږي، خو چې کله په دې باندې رائټ کلیک وکړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه فنکشن کال کیږي. د دې نه علاوه موږ سره ماوس هوور دی، د ماوس هوور لپاره موږ ورته لیکو چې ان ماوس انټر. سیف. اوس ګوره چې کله راشم او ماوس پاراګراف ته وېسم نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه ایونت کال شو او ایونت کې چې موږ کوم فنکشن کال کړو هغه موږ سره ران شو. نو دا موږ سره د ان ماوس انټر ایونت دی. د دې نه علاوه موږ سره بل چې دی ماوس اوټ دی چې کله زه ماوس پاراګراف ته وړم نو هیڅ به نه ترسره کیږي، خو چې کله ماوس طبیعت ته لیک کوم نو موږ سره به دغه فنکشن کال کیږي. نو زه راځم د ان ماوس انټر پر ځای ورته لیکم چې ان ماوس اوټ. سیف. اوس چې کله زه راشم ګوره کله هم چې زه د خپل ماوس پاراګراف ته وړم نو تاسو ګوره هیڅ هم نه ترسره کیږي، خو چې کله زه د خپل ماوس پاراګراف نه لرې کړم نو تاسو ګوره چې موږ سره هغه ایونت کال شو. ایونت کې موږ د فنکشن نوم ورکړو نو موږ سره هغه میسج دلته پرنټ شو. بل موږ سره ماوس ډاون دی چې کله موږ کلیک کوو نو زه راځم د ان ماوس اوټ پر ځای ورته لیکو چې ان ماوس ډاون. سیف. ګوره اوس هیڅ کار نه کوي، خو چې کله زه کلیک وکړم نو تاسو ګوره چې موږ سره هغه ایونت کال شو. د دې نه علاوه موږ سره ان ماوس اپ دی نو راځو ورته لیکو چې ان ماوس اپ. سیف. ګوره چې زه اوس دلته کلیک کوم نو هیڅ هم نه ترسره کیږي، خو چې کله کلیک پرېږدم نو مطلب زما د ماوس بټن اپ کیږي نو دې سره به زموږ دغه ایونت کال کیږي. ایونت کې چې موږ هر فنکشن ورکړی وي هغه به موږ سره شو کیږي. بل موږ سره کیبورډ ریلیټډ ایونټس دي. ان کی پریس دی ان کی پریس ورته لیکو، یعنی چې کله زه
کیبورډ کې یو بټن باندې پریس کوم نو موږ سره دا فنکشن کال شي ګوره چې کله کیبورډ کې بټن کې کاږم نو موږ سره باید دا فنکشن کال شي خو فل حال ونه شو ولی ځکه چې د ان کی پریس چې کوم موږ سره اټریبیوټ دی یا کوم ایونت دی دا موږ سره د ایچ ټی ام ایل چې کوم باډي ټیګ د دې لپاره کې کار کوي نو زه راځم دا د باډي ټیګ کې پیسټ کوم اوس چې کله زه راشم دلته او کله هم کیبورډ کې یو بټن کې کاږم نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه میسج پرنٹ کوي چې هر بټن چې کیبورډ کې واخم نو موږ سره هغه میسج پرنٹ کوي نو دې ته ویل کېږي ان کی پریس او که زه راشم مونږ لیکو چې ان کی ډاون نو چې کله سم د واره ز بټنه کې کاږم نو موږ سره دا فنکشن ایونت کال کیږي او که چېرته راشم د ان کی ډاون په ځای ورته ان کی اپ ولیکم سیو وکړم نو چې کله زه کیبورډ کې بټنه کې کاږم هیڅ هم نه تر سره کیږي خو چې کله زه هغه بټن پرېږدم نو موږ سره به دا ایونت کال کیږي د دې نه علاوه موږ سره لوډ دی چې کله موږ دا خپل صفحه دغه لوډ کیږي نو دا به کار کوي چې کله موږ دا براوزر بندو نو هغه به موږ سره کار کوي او یو موږ سره ریسایز دی ریسایز چې کله موږ د براوزر سایز کمو زیاتو نو دلته موږ راتلی شو کولای شو ټول کو ان ریسایز سیف اوس ګورئ چې کله دلته راشم او دا براوزر چې کوم سایز دی موږ سره دا بلک دی خواته کوم د براوزر چې موږ سره کوم سایز ګورئ چې دا کله چې کوم نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه ایونت کال کیږي تاسو ګورئ چې کله هم زه د براوزر هغه سایز کوم نو موږ سره هغه ایونت کال کیږي او همدا ډول موږ سره ان سکرول هم دی ان سکرول چې کله موږ سکرول بار استعمالو دا تاسو کولای شئ باډي ټیګ نه علاوه د ټیګ باندې هم لګاو چې تاسو سره سکرول موجود وي نو ان سکرول ورته لیکو دا به کله موږ سره کال کیږي دا ایونت کله چې موږ سکرولینګ کوو نو زه راځم دلته ایچ ټی ام ایل کې یو پاراګراف اخرم تر څو د سکرول بار لپاره زمينه مساعده شي دا زه بار بار پیسټ کوم چې خډیر موږ سره پیدا شي ترڅو سکرول بار موږ سره پیدا شي نو تاسو ګورئ دلته موږ سره سکرول بار راغی اوس د ایونت کله کال کې چې کله زه د خپل دغه کې دغه براوزر چې د موږ سره دغه کوم لیکل شوی دی د سکرول بار په واسطه هغه لاندې راولم ګورئ چې کله سکرول بار نه استفاده کوم نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه ایونت کال کیږي هغه ایونت چې موږ کوم فنکشن کال کړی دی هغه موږ سره رن کیږي نو دا موږ سره په جاوا سکرپټ کې هغه بیسیک ایونټس دي چې موږ استعمالو د دې لا زیات استعمال او په دې باندې به تاسو لا هغه وخت پوه شئ چې کله موږ مخکې کلاسونه کې ډاوم وایو او هلته موږ عملاً کارونه کوو نو دا د ایونت سره د بلدتیا لپاره چې تاسو پر هغه پوه شئ یو ویډیو به تاسو کولای شئ په دې باندې مختلف کارونه وکړئ ما یوازې یو میسج پرنټ کولو تاسو کولای شئ فنکشن کې مکمل یو کار وکړئ او د یو ایونت په واسطه هغه تر سره کړئ په دې چې پر موضوع پوه شوي اوسئ ترڅو چې بیا راځم تاسو ته بل موضوع وړاندې کوم تر هغه تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې ساتئ د خدای په امان